د دې پروژې د کوډ تشریح کولو نه مخکې غواړم د اردوینو د کوډ په اړوند باندې یو څو مهمو نقطو ته اشاره وکړم تر څو په راتلونکي ټولو درسونو کې دا نقطو ته تاسې متوجه اوسئ او تکرار ته یې ضرورت نه وي. عموما د اردوینو کوډ د دریو برخو نه تشکیل وي چې په دې دریو برخو کې دوه برخې ډېرې زیاتې مهمې دي. یعنې امکان نه لري چې تاسو د اردوینو کوډ د هغې دوه برخو نه غیر ولیکئ او درېیمه برخه ستاسو زړه پورې اړوند لري یعنې خوښې پورې اړه لري. هغه دوه برخې چې باید حتما وجود ولري یو وایډ لوپ دی یو وایډ سیټ اپ دی. درېیمه برخه په دې اول سر کې چې د وایډ سیټ اپ نه پاس تاسو کوم څه لیکئ دا یوه نقطه. دوهمه مهمه نقطه دا ده چې د اردوینو کوډ په کوم شکل باندې کار کوي او هغه دا دی چې په دې شکل باندې اردوینو کوډ چې کله تاسې رن کوئ سټارټ سیمولیشن نه وروسته چې کله تاسې رن کوئ د دې ځای نه په دې شکل باندې راځي لاندې سطر په سطر باندې لاندې راځي تر وروستي سطر پورې. د وروستي سطر خلاصېدو نه وروسته اردوینو کوډ بیا د وایډ لوپ نه شروع کوي یعنې د په اولنۍ برخې نه او د وایډ سیټ اپ سره بیا کار نه لري. یعنې اول ځل چې تاسې کله رن کړئ د پاس سر نه شروع کوي د اولنۍ برخې نه شروع کوي راځي تر اخره پورې او بعد د هغې نه بیا د اولنۍ برخه هم صرف نظر کوي وایډ سیټ اپ هم صرف نظر کوي د وایډ لوپ نه شروع کوي او په دې شکل باندې دوام کوي په ثانیه کې په زرهاو کرته باندې 40,000 کرتې یا زیات په دې شکل باندې چې د اردوینو وایډ لوپ چې تکراري یعنې په ثانیه کې په زرهاو کرتو باندې وایډ لوپ تکراري. دا دوهمه نقطه. درېیمه نقطه دا ده او ډېره مهمه چې په نورمال شکل باندې د اردوینو چې کوم پینونه دي 1 2 3 تر 14 پورې هغه په لو کیس کې وي. په لو کیس کې په دې معنا باندې چې په دې باندې انرژي قطع ده په دې پینونو باندې تر هغې پورې چې تاسې دې پین ته د کوډ په وسیله باندې په دې بخش کې هغه پین های نه کوي. های په دې معنا باندې چې انرژي یا جریان یا ولتاژ هغې ته ونه لېږئ تر هغې پورې دا پینونه ټول په لو حالت کې دي او په دې پینونو باندې انرژي قطع ده. لو یعنې انرژي قطع ده که د پینونو سره هر یوه وسیله وصل هغه LED وي یا موټور وي یا بلوټوت وي جهاز وي هغه ټول په لو کیس کې وجود لري او انرژي په هغې باندې قطع ده. دا درېیمه نقطه. هو څلورمه نقطه ګرچې د اولې نقطې پورې اړوند ده خو زما په هغې ساعت کې د یاده ووتله زه یې غواړم چې دلته بیا ورته مشخص کړم. د اردوینو په اولني بخش کې د وایډ سیټ اپ نه پاس تاسې مشخص کوئ چې د اردوینو د کوم پین سره څه وصل دي نوم ورته ورکوئ د اینډ په وسیله باندې. مثلا د 14 پین سره زما د ترافیک سور LED وصل دی د 12 سره زما د ترافیک زیډ پین وصل دی د 11 سره شین د ترافیک شین پین وصل دی په همدې شکل باندې د 10 سره د پیادروي سور LED وصل دی بخښنه غواړم یعنې پین زما هدف دلته LED دی د 9 پین سره زما شین LED وصل دی د پیادروي شین LED ما نومونه هم دلته ورته ورکړي دي. په دوهم بخش کې وایډ سیټ اپ کې تاسو مشخص کوئ چې اردوینو سره وصل کوم الکترونیکي سیګمنټ چې دی چې دلته LEDs دي دا آوټپوټس دي که انپوټس. آوټپوټس په دې معنا باندې چې تاسې دې پینونو ته ولتاژ ورکوئ. آوټپوټ ټول زموږ LEDs غواړو چې روښانه کړو یا ګل کړو یعنې ولتاژ ورکوو برقي جریان ورکوو بیا قطع کوو د هغې په خاطر باندې آوټپوټس ما دا ټول ته لیکلي ټول پینونه 14 نه تر 9 پورې د اردوینو پینونو سره چې کوم LEDs وصل دي آوټپوټس دي. په درېیم بخش کې څه کوئ په درېیم بخش کې چې تاسې مطلوب چې تاسو کومه غوښتنه لرئ د LED نه هغه مشخص کوئ د کوډ په وسیله باندې لیکئ په وایډ لوپ کې یعنې لیکئ او اردوینو دا په ثانیه کې په زرهاو کرته باندې تکراروئ. بعد د دې نقطو نه چې ما تاسو ویلي راځي د اردوینو د دې پروژې کوډ تشریح کول غواړم تاسو ته. اوله سناریو په دې شکل باندې شروع کوو. زه غواړم چې کوډ د څه شي نه شروع وکړي کوډ د دې نه شروع وکړي چې د ترافیک مقابل کې کوم چراغ دی یعنې د اراده جاتو ترافیک یعنې د اراده جاتو موټر سایکل د هغې په مقابل کې چې کوم سور چراغ دی هغه د روښانه
کله چې ترافیک مقابل کې ترافیک اشاره یعنی سور چراغ روښاني یعنی ترافیک یعنی موټر ځای په ځای باندې ولاړی په هغه صورت کې د پیاده روي لپاره چې کوم شین چراغ دی هغه د روښانه وي ترڅو پیاده رو د سړک نه یا د جادې نه تیر شي په عین حالت کې باید د پیاده روي سور چراغ ګل وسی او د ترافیک زیړ چراغ او شین چراغ باید ګل وسی دا برخه ما په کوډ کې په کوم شکل باندې تشریح کړې په دې شکل باندې ډیجیټل رائټ تاسو معلوم دی چې کوم ډیجیټل رائټ ټول لیکل شوی دی دا په دې معنی باندې چې تاسو سیګنال لګی کوم پین ته سیګنال لګی ادرس ورکوي مثلا لسم پین ته دولسم پین ته دیالسم پین ته لسم دولسم یولسم په دې شکل باندې کوم شکل باندې سیګنال لګی یعنی برقی انرژي پرې قطع کو یا وصل شي وسره په دې ځای کې مشخص کوي لو په دې معنی باندې برقی انرژي قطع شي هاي په دې معنی باندې برقی انرژي جریان پیدا کی پازل ته وګورئ د لسم پین سره زموږ د ترافیک سور پین وصل دی د تاسو تعقیب کې د لسم پین دلته دی ما ویل چې دغه ته باید برقی جریان ورکو ترڅو پورې هغه روښانه شي سور چراغ روښانه د پاندې شکل باندې هم سره د پیاده روي شین چراغ وصل دی نو هغه هم روښانه دی په ضمن کې زه غواړم چې پاس سور چراغ پاس د ترافیک مقابل کې شین چراغ او زیړ چراغ ګل وسی پس لاسم سره چې زموږ د لاسم پین سره زموږ د پیاده روي سور چراغ دی هغه ګل دی په همدې شکل باندې دولسم چې کوم ګل دی شین چراغ موږ ولې دلته روښانه کړل ځکه چې سور چراغ شین چراغ چې فکر کوم هغه د یولسم پین سره وصل دی شین ال ای ډي لاندې وګورئ تاسو یولسم پین لو کړی دی نو په دې خاطر باندې بیا لیکلو ته ضرورت نشته دی لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې په نورمال حالت کې ګل دی نو بیا لیکلو ته د هغې ضرورت نشته دی د ترافیکي سور چراغ روښانتیا ته او د پیاده روي شین چراغ روښانتیا ته 15 ثانیې ډیلی په څه معنی باندې چې د حالت جریان دوام ورکړي 15 ثانیې دوام ورکړي یعنی 15 ثانیې چې د سور چراغ د ترافیک په مقابل کې او شین چراغ د پیاده رو په مقابل کې روښانه دي بعد د هغې نه زه کوم بعد د هغې نه زه وایم چې پیاده رو د ځای په ځای باندې ودرېږي یعنی موټرو حرکت وخت راغلو چون په دوامداره شکل باندې نشي کولی چې سور چراغ د ترافیک په مقابل کې روښانه پیاده رو په مقابل کې د شین روښانه باید موټر هم حرکت وکړي د هغې په خاطر باندې څه کوو زیړ چراغ روښانه زیړ ال ای ډي روښانه کوو بخښنه غواړم چراغ نه زما همیشه هدف دا دی چې ال ای ډي زیړ ال ای ډي روښانه کوم په څه معنی زیړ ال ای ډي په څه معنی باندې چې موټر ځان حرکت ته اراده جات یا ترافیک ځان حرکت ته تیار کړي په دې وخت کې زه غواړم چې شین ال ای ډي ګل شي او د پیاده رو په مقابل کې سور ال ای ډي روښانه شي دا په څه معنی باندې چې پیاده رو باید نور ځای په ځای باندې ودرېږي حق نه لري چې د سړک نه تیر شي او موټر باید ځان حرکت ته حاضر کړي بس په کوم شکل باندې په دویم قدم کې ما دا لیکلي دي په کوډ کې موټر لیکلي ډیجیټل رائټ وګورئ دولسم پین سره څه وصل دی دولسم پین سره زیړ چراغ وصل دی زیړ ال ای ډي وصل دی بس ما لیکلی چې های روښانه دي وي لسم سره زموږ د پیاده روي سور ال ای ډي وصل دی دا د هم روښانه وي په ضمن کې د پیاده روي شین چراغ چې د نهم سره وصل دی نهم پین تاسو ډیجیټل نهم پین لو ګل شي باید او په همدې شکل باندې ډیجیټل رائټ دیارلسم پین چې کوم د مقابل موټرو په مقابل کې سور چراغ دی هغه د هم ګل وسي د حالت تر یوې نیمې ثانیې پورې دوام ورکوي ولې یوې نیمې ثانیې پاس 15 ثانیې لاندې یوې نیمه ثانیه د دې په خاطر باندې چې سور یعنی موټر په کم د ترافیک یعنی موټروان په کم وخت کې ځان کولی شي چې موټر حرکت ته ځان تیار کړي د هغې په خاطر باندې یوه نیمه ثانیه کافي ده بعد د هغې نه څه غواړم د زیړ چراغ نه وروسته باید د ترافیک مقابل کې شین چراغ روښانه شي تر څو د ترافیک د دې حق لاسته راوړي تر څو حرکت وکړي چې موټر حرکت کې بیا پیاده رو څنګه وشي پیاده رو باید ځای په ځای باندې ولاړ وي نو دې په خاطر باندې د سور چراغ سور ال ای ډي چې د پیاده رو په مقابل کې دی هغه هم روښانه ساتم دلته لیکم شین چراغ چې د ترافیک مقابل کې شین چراغ دولسم سره وصل دی ما های کړی دی بخښنه غواړم شین چراغ د یولسم سره وصل دی پس یولسم ما دلته های کړی دولسم سره چې کوم زیړ چراغ وصل دی مخکې موږ روښانه کړی په دې کې دولسم سره دلته هم لو کړو زیړ چراغ څنګه ګل شي شین چراغ روښانه کېږي موټر حرکت ته دوام ورکوي لاندې څه کېږي لاندې شین چراغ ګل وي چې هغه موږ پاس دلته لیکلی شین چراغ فکر کوم د نهم سره وصل دی په دې کې وینو لو دی او سور چراغ باید څنګه وسي روښانه وسي د هغې په خاطر باندې موږ چې لسم
سور چراغ چې موږ روښانه کړی دی په همدې حالت باندې پرېږدو. تاسو دې نقطې ته باید متوجه اوسئ چې په پاس کرښو کې چې کوم پن یا کوم LED چې تاسو روښانه کړی دی هغه خپل روښانتیا ته دوام ورکوي، که ګل حالت ته دوام ورکوي، تر هغې پورې چې تاسې په راتلونکي کوډ کې هغې ته ونه وایئ، یعنې په راتلونکي سطر کې هغې ته ونه وایئ چې روښانه شي او یا ګل شي، یعنې په هغې حالت ته دوام ورکوي. پس په دې ځکه موږ دوه کرښې لیکلي دي، یعنې پاسني چراغونو ته روښانه کولو ګل کولو ته ضرورت نشته دی، په خپل حالت باندې باید پاتې شي. یعنې سور د پیاده رو په مقابل کې کوم سور چراغ دی چې د لسم پن سره وصل دی باید روښانه پاتې وي. دې ځای کې موږ روښانه لیکلی لسم های وي، پس دې ځای کې بیا لسم ته ضرورت نشته چې روښانه پاتې شي. هر صورت باندې دې حالت ته تر 10 ثانیو پورې دوام ورکوو، یعنې ترافیک تر 10 ثانیو پورې د سړک نه دوام کوي، جریان کوي، تېرېږي او پیاده رو ځای په ځای باندې ولاړ دی. بعد د 10 ثانیو نه زه څه غواړم موټر باید بیا ودرېږي، د ودرېدو په خاطر باندې باید اول موټروان ته سیګنل ورشي تر څو ځان ودرېدلو ته تیار کړي د یوې نیم ثانیې په خاطر باندې. نو دې په خاطر باندې شین چراغ شین LED چې کوم دی د ترافیک په مقابل کې موټر په مقابل کې هغه باید ګل شي. شین چراغ د 11 سره فکر کوم چې وصل دی ما 11 لو کړی دی. زیړ چراغ باید روښانه شي تر څو موټروان ځان د ودرېدو لپاره حاضر کړي. پس د روښانه کېدو په 12 سره وصل دی، 12 ما روښانه کړی دی. د هغې نه غیر باید سور چراغ د ترافیک مقابل کې ګل وي چې 14 سره وصل دی. موږ دې ځای کې په دې سطر کې وینئ تاسې تیار ګل کړی دی، بیا روښانه کول بیا لیکلو ته ضرورت نشته، د هغې په خاطر باندې مې نه دی لیکلی. په همدې شکل باندې کله چې زیړ چراغ روښانه باید د پیاده روي سور چراغ روښانه اوسي. موږ سور چراغ چې دی لسم پن سره وصل دی په دې ځای کې روښانه کړی دی، دلته بیا لیکلو ته د هغې ضرورت نشته دی. دې شکل باندې کوډ دوام کوي بیا د سر راځي د وایډ لوپ د دې ځای نه دوام کوي، د دې ځای نه جریان پیدا کوي، یعنې د دې ځای نه بیا کوډ تکرارېږي، بیا راځي تر دې ځای پورې او په همدې شکل باندې د ډیلی یو نیم ثانیې نه وروسته بیا راځي وایډ لوپ ته. په ثانیه کې دا په زرهاو کرته دوام کوي. څه توصیه دا وسي چې تاسې دې پروژې ته 4 5 6 کرتې تکرار کړئ، ځان سره هم دا کوډ ولیکئ، هم دا LEDs کوم دي وصل یې کړئ تاسې تر څو هم الکترونیکس بخش سره اسنا اوسئ، هم د پروګرامینګ بخش سره اسنا اوسئ. په هر صورت باندې زه کوډ رن کوم، وګورئ څنګه کېږي. یعنې سور چراغ روښانه دی د موټر په مقابل کې، شین چراغ د پیاده روي په مقابل کې روښانه دی 15 ثانیې لپاره، هغې نه بعد زیړ روښانه کېږي د یوې نیم ثانیې لپاره، سور روښانه دی، شین روښانه کېږي، هم سور روښانه دی. هم موټر کولی شي چې تېر شي، اما پیاده رو نشي کولی شي تېر شي. د 10 ثانیو لپاره دوام کوي، بعد هغې نه زیړ روښانه کېږي، سور روښانه دی. بعد هغې نه چې کله د موټر په مقابل کې سور روښانه اوسي، یعنې موټر ځای په ځای باندې ولاړ وي، شین باید روښانه اوسي. درس تر دې ځای پورې انشاءالله چې بلد شوي به یاستئ راتلونکي پروژه کې د پوره یو چهارراهۍ دپاره ترافیکي اشارې څنګه کولی شو چې ډیزاین کړو، هغې پروژه باندې کار کوو. نو تاسو د فعلا دپاره ښه وخت غواړم، په خدای م سپارم. په مخه